هلک چېرته ورک شوی د کثافاتو تشولو ځای په لټه کې زه به وروسته له ډېر وخته مې ولیدې ما ته وګوره نه پوهېږم ثابت یې څه یې ته نه شرمېږي چې د خلکو کورونو ته ځې واړه ماشومان او ښځې ډاروې کم عقله ها فکر کوم تا موږ له کوم بل چا سره غلط کړي یو موږ داسې کارونه نه کوو ډاډه نه یم تر اوسه مې ښه نه یې پېژندلي او اوس چې دومره فرصت مو پیدا کړی لږ به سره نږدې شو وبه پېژنو وکړه زرکه به ووایه چېرته ځو یو آرام او بې غږه ځای ته هر څوک چې زما لاسته راځي نه پوهېږم ولې ډېرې چغې وهي او شور کوي نه غواړم د دې سیمې خلک په عذاب کړم هر څه چې ستا په سر راغلي موږ پورې اړه نه لري خبرې مه کوه حرکت وکړه ښاغلیه څه وکړو یو څه ووایئ ښکاره ده چې مار دیوان به زموږ شهر هرومرو نیسي کېدای شي وخته یې خپل کار کړی وي مخکې له دې چې هغه موږ پیدا کړي موږ به یې پیدا کړو له هغه وروسته دا دنده زه له تاسې غواړم ښاغلیه پرېږدئ چې په خپلو لاسونو یې دا ځل ووژنم تر اوسه په دې نه پوهېږو چې هغه چېرته دی لومړی باید پیدا کړو هیله کوم هغه کار ماته پرېږدئ څنګه یې پیدا کوئ دا کې وفاداره مېرمنه کېږم اوس چې هغه خپل پلار لټوي یوه شېبه هم ورنه نه لرې کېږم ښاغلیه د مار دیوان پیدا کولو وروسته د هغه د وژلو ویاړ بل چاته نه پرېږدم زه یو ډېر ښه فکر لرم څه فکر لرې ها مار دیوان به د عکیف په لاس ووژنو دا نو ښه فکر دی البته چې ښه فکر دی ماته نه وایي تاسې فکر وکئ د زوی په لاس یې د هغه پلار وژنو د زوی په لاس د پلار وژل وایي شیطان به هم ستا فکر ته حیران شي ودې لیدل پیکاسا د زوی په لاس د پلار وژل دا خبره زموږ فکر ته رانغله خو دی په څومره اسانۍ سره دا خبره وکړه دې ته وایي ذکاوت اوس هم خبرې نه کوې خبرو لپاره څه نشته څوک چې ستا کور ته درغلي اوس زموږ کسان نه دي زما مېرمن او زوی مو وډار کړل له ښځو او ماشومانو سره موږ کار نه لرو هله ووایه د ښځو او ماشومانو ډارولو پرته دا اتلان نور څه کارونه کوي نه پوهېږم ووایه تاسې له چا نامه راخلئ د چا او د څه په لټه کې یئ نه پوهېږم په هېڅ هم نه پوهېږم د بې نومو اتلانو نوم ستا له خولې نه اورم یعنې داسې ده ښه ده خوشحاله شوم چې خبرې دې ونه کړې تکړه کس یې خو زه په دې کار کې تخصص لرم زه باید اوس کور ته لاړه شم اوس نو ته دوه دندې لرې اتنا هم کتابچه هم باید مار دیوان پیدا کړي په دواړو کې به بریالی شم اندېښنه مه کوئ که بریالی نشي بیا نورو لارو په اړه به فکر وکړو یعنې څنګه یعنې د بې نومه اتلانو ډلې ته ننوتو په څېر ستا په ان مار دیوان به پوهېږي چې عاکف د هغه زوی دی فکر نه کوم که داسې وای وخته به یې پیدا کړی و عاکف د بې نومه اتلانو سازمان ته د دښمن په سترګه ګوري چا چې په کور برید کړی و فکر کوي هغوی دي زه ته چې اړتیا وي ویکه دې موضوع کې په تا باور لرم اوس نو باید زه لاړ شم پیکاسا میلمانه راته په تمه دي سمه ده ښاغلیه ته پوهېږې ما هېڅکله فکر نه و کړی چې دا اور به موږ هم راچاپېر کړي
قمار وای وکار 21 رولات زما پان قمار باز ښکاري ځکه د ښاغلي دفتر ته راغلی دی او انځورونه دې اخیستل همداسې نه ده دا هم قمار دی او هغه هم خو دا د ژوند قمار دی هر څوک چې د کور ته دننه شوي هر چا چې ستا مېرمن او زوی ګواښلي دي هغه موږ نه یو اوس تا ته دا کیف د لوبې یو ښه قانون وایم ښه یې واوره په تومانچه کې یوه مرمۍ شته یعنې د خبرو کولو لپاره 5 حقه لري هغه هم تر ټولو ښه شرایطو کې اوس یې پیلوو وایه که دوام ورکم ما سره د ویلو لپاره څه نشته زما زړه کې یو حس راته وایي چې ته ما ته دروغ وایي دوهم پړاو لپاره چمتو یې د ترکانو او ارمانیانو له دوسیه نه مې زړه تور دی دا خبره زموږ د مجلس نه بهر ده البته لکه را چې ترکانانه ټولو سیمې ته دننه شوي ما له ترکانو سره خپله ملګرتیا پرېښې دا سړی مې پرون په ټلویزیون کې ښه وډار که انصار جهان سندې چې پیدا کړی او د هغه په وسیله یې ارماني د اسپاروس ګواښ سره مخ کړ له هغه صنعت سره خپله دا هم ثابتولی شي داسې به موږ ته هم ډېر زیان ورسېږي دا خبره مه هېروئ که موږ ته زیان ورسېږي هېواد نه بهر به مو واک ډېر کم شي او تاسې به هم زیانمن شئ اوس نو تاسو له موږ نه څه غواړئ هغه سړی ووژنو اوس دا کارونه د پخوا په څېر په اسانۍ نه ترسره کېږي تېر ځل مو یو خبریال وژلی و ستاسې امنیت او څارنوالانو دا موضوع هر څه په ډاګه کړه دا ځل هېڅوک هم نه دوکه کېږي موږ هغه سند غواړو سمه ده حبیبه ته په ساعتونو په موبایل کې خبرې کوې او ډېر انټرنېټ کاروې او زه د MTN ستوري پرېږدونکی یم د ستاریو پکسې سره تاسو کولی شئ له MTN څخه MTN ته 3000 دقیقې 150 لیکلي پیغامونه او 2 GB انټرنېټ د 350 افغانیو په بدل کې د یوې میاشتې لپاره ترلاسه کړئ همدا اوس د MTN د ستورو په یوه بکسه کې له ګډون سره له هماغه اندازه میاشتني فیس سره 2 برابره وړیا ګټې ترلاسه کړئ دغه وړاندیز د لنډې مودې لپاره د اعتبار وړ دی المهاجر زیارتي او سیاحتي شرکت د عمرې ویزه په مناسبه بیه په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د اوسېدو ځایونه او مجهز ترانسپورت د المهاجر زیارتي او سیاحتي شرکت څانګې هرات کندهار مزار شریف کندوز او جلال آباد ښار مرکزی دفتر د میوند جادې آخر نیازی مارکیټ دویم پوړ د تلیفون شمیرې 0 103 د المهاجر زیارتي او سیاحتي شرکت مایهان سټیل د افغانستان او سیمې په کچه د اوسپنوي لګولو لویه فابریکه د 80 ګریډ ګول سیخونو او اوسپنیز ګاډرو تولیدات په نړیوالو سټنډرډونو د مجهز او معیاري لابراتوارونو درلودونکي موږ هېوادوالو ته مقاومت او دوامداره کیفیت ډالۍ کوو
شمر. که چېرته په ورځني کارونو کې مو د بدن توان له لاسه ورکوئ، دا شاید یو ستونزمنه خبره وي. پارټي جسمي او ذهني پیاوړتیا یوازې له پارټي انرژي ډرینک سره. برخو کې چې ما کار کړی دی معمولا د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ده. زه د ماشومتوب نه مبارزه روزل شوې یم. زه چې مستري وکړم په ټول مسایل به پوه شم. ما باور دا نه ده چې په بوټ او بوتل باندې خبرې وشي. ښځه او ټولنه پنجشنبه ماښام 6:30 زر به د تاریخ پوهانه کمیسیون راغونډ شي. هلته به د تاریخي موضوع په اړه خبرې وکړو. انسا د هغه کمیسیون غړی دی او هغه سند له هغه سره ډېره مرسته کولی شي خپله د ابده نړۍ مخکې ثابته کړي. خو موږ دې کار ته اجازه نه ورکوو. هغه سند چېرته دی؟ ستاسو په یوه وزارت کې دی، ځانګړي ارشیف کې ساتي. هلته یوازې یو څو لوړپوړي ډیپلوماټان او انصار دننه کیدی شي. هغه سند باید هېڅکله هم کمیسیون ته دننه نه شي. پوه شوم. موږ به وګورو ستاسو لپاره څه کولی شو. تاسو به هم ډېر ستړي یئ. ملګري به تاسو هوټل ته ورسوي. ډېر وخت نه لرو. هر څومره ژر چې دا کار وشي موږ ته ښه ده. اوس په اجازه مو. خوشحاله شوم. د لیدو په هیله. نن شپې ته کسان راټول کړه. سمه ده ښاغلي. چانس دې نور هم کمیږي. څلور نور حق هم لري. راته ووایه چې بې نومه اتلان څوک دي او همدارنګه د هغوی موخه څه ده چې زه هم ستا له وژلو نه لاس واخلم. وګوره عاقفه، زه په هېڅ څه هم نه پوهېږم. څېرې نه خو دې داسې نه ښکاري، خو کله چې دې مغزه وشیندل شول بیا به په ښې معنا شي پوهېږم. درې حقه دې پاتې شول. وډار شوې که نه؟ زه هم د دې کار پای ته په تمه یم. یوازې 2 چانسه دې پاتې دي، خو اوس هم چانس لرې چې خبرې وکړې اتله. وګوره، ښه فکر وکړه. دا دې وروستۍ پرېکړه ده. لومړی ځل نه دی چې سر ته مې وسله نیول شوې. خانو، آخر هم پای ته راورسېدو. اوس باید یا خبرې وکړې یا به هم دې فاني نړۍ سره خدای پاماني وکړې. د خدای پامان فاني نړۍ. کاش تا سره په یوې ډله کې وای. داسې زړور کسان مې خوښېږي، خو موږ هم یوه ژمنه کړې. اوس نو دا خبره زموږ له خولې وتلې ده.
تر دې ځایه خو هر څه د هیجان رامنځته کولو لپاره وم. لږ وروسته ماشه کش کوم. اوسپنه به په مرمیو ولګېږي. د هغه په منځ کې چې ستنه ده هغه به باروتو ته چاودنه ورکړي. مرمۍ به حرکت وکړي. او لا میلونه به ووځي. ستا ماغزه به ټول وشیندي. د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم. خبرې کوې که نه؟ ماشه کش که. تا ته مې زړه باد شو. بیا څه خبره ده؟ بیرته راځم. په تماشه راځم. زر به راشم. بله موږ غوښتل ښاغلي عاقب سره خبرې وکړو. زه عاقب یم. هو موږ هغه کتابچه غواړو که نن ستا زوی او مېرمن به مړه شي. تاسې څوک یئ؟ بېنومه اتلانو ډله. اوس زما خبره ښه واورئ. هغه کس مو ثابت دی څه دی؟ هغه له ما سره دی. ښاغلیه عاقب ثابت تښتولی دی. ثابت یې تښتولی دی. ثابت زموږ لپاره هېڅ ارزښت نه لري. که غواړې هم دا اوس یې ووژنه. موږ د کتابچې په لټه کې یو. بلې بلې ښه خبره ده. نور نه زه ملامت نه یم. اوس به عاقب هغه ثابت ژوندی ښخ کړي. وګوره ستا کسانو راته. ودرېږه. ودرېږه. بیا هم وژغورل شوې. البته بیا به سره مخامخ شو. 2 دقیقې مې یوازې پرېښودې ځان دې وژغوره. دا سړی په رښتیا هم ډېر تکړه دی. په رښتیا والله. دا پیکاس له 2 کسانو نه یو دی. هو بدبختانه زه ورسره مخامخ هم شوم. د استخباراتو پخوانی غړی دی. دا هم سیوری دی. اصلي نوم یې ګوکمن دی. د پیکاس له ځانګړو کسانو نه دی. دا هم مارس دی. هو د دې لپاره درنه پوښتنه کوو چې ثبت شي. په دې انځورونو کې اتنام شته که نه؟ دا هم د جګړې ملکه اتنا ده. یا هم د وړکتون ښوونکې ملکه. هغه ښځه چې وړکتون کې ووژل شوه هغه اتنا نه وه. ملکه ډېره ښه روزل شوې ده. په عین وخت کې د ګیدړې په څېر چالاکه هم ده. کله چې پوهه شوه تاسې په هغې شک کړی بیا یې آیلین ستاسې په لومه کې وغورځوله او تاسې هم دوکه شوئ. د دې اتنا موخه څه ده؟ دا چې عاقب ډلې ته دننه کي. په دې کار کې بریالی هم شوه. عاقب یې له پولیسۍ لرې کړه. هغه د اتنا لوبه وه. تا نو څه فکر کړی؟
پرته له دې نه چې عاکف پوه شي له هغه نه یوه رواني ازموینه واخیسته او پوه شول چې د هغه د ضعف ټکی یوازې حلیمه ده. او وروسته هم څارنوال سوهای د هغه غوسه کولو لپاره راولېږه. هغوی پوهېدل که هغه په حلیمې خبرې وکړي عاکف به د هغه سړي د مخ نقشه بدله کړي. داسې له مسلک نه منفعل شو او یوازې پاتې شو. یعنې کوم پسه چې له رمې جلا شو د لیوه لاس ته ورغلی، خو موږ هېڅ پوه هم نه شو. خپل ملګری مو د لیوه لاس کې پرېښود. تر ټولو ترخه خبره دا ده چې عاکف له دې لوبو نه هېڅ خبر هم نه دی. په خیر راغلې ګرانه. خیر اوسئ. شفای اړیکې د روابطو د پیاوړتیا لامل کیږي. له کم لګښت سره ډېرې خبرې یوازې ستاسو لپاره. هو، له MTN څخه MTN ته 1000 دقیقې د 150 افغانیو په بدل کې د 14 ورځو لپاره. د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې 9 ولیکئ او 240 شمېرې ته یې واستوئ. MTN په هر ځای کې له تاسو سره. این خانم نیاز به حمایت مالی برای گسترش شاخه‌های مکتب خود دارد. این بانو نیاز به تمویل مالی دارد تا بتواند رستورانتش را بزرگ سازد. و این خانم نیاز به حمایت مالی دارد تا کارخانه او بزرگتر شود. اگر شما مفکوره برای وسعت دادن کاروبارتان دارید، بانک اسلامی افغانستان تمویل مالی نسا را برای تواناسازی شما زنان کشور پیشکش می کند. در شعبه ویژه این پیشکش که توسط بانوان اداره می شود تشریف بیاورید. از اینکه شاخه های مکتب زیاد شد، چند معلم و کارمند جدید استخدام کنید. ما تنها کاروبار شما را تمویل مالی نمی کنیم، بلکه بالای قابلیت های شما سرمایه گذاری می کنیم. تشکر که به ما وظیفه دادید. تشکر از بانک اسلامی افغانستان. بانک اسلامی افغانستان، راه به سوی کامیابی. نوشیدنی ماز قهوه فراز با طعمی متفاوت و بی‌نظیر. ماز قهوه فراز دارای خواص فراوانی است، از جمله نشاط آور، رفع خستگی، جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه، کاهش دهنده کلسترول خون، درمان کننده بیخوابی، ضد افسردگی و تقویت حافظه. ما به شما نوشیدنی ماز قهوه فراز را توصیه می‌کنیم. فراز، فراتر از انتظار. پاونه کې یو مارکیټ وور اخلي، ولې اخلي؟ او سم نیم ولایتونه غواړم. مکوه ادې خمیره څنګه لیکل کیږي؟ دغه ظالم پر رانه ورځ لویه لاره کې پوډر خرڅوي. نه پوهېږي چې زما موټر را روان دی. ټکم جمعه د شپې 8 بجې. وږی کوم څه درته راوړم؟ نه وږی نه یم. یو کس نشته، چیرته دی؟ فاتحې وړکتون ته وړی و، اوس به راشي. خفه ښکاري. د پلار موضوع دي ده؟ کوم څه خو به دې نه وي پیدا کړي؟ نه، تر اوسه څه نشته. پرمختګ نه دی شوی.
غوښتل مې پوښتنه وکړم خو نه غواړم نور هم اندېښمن شي. پوښتنه وکوې که که نه؟ څوک څنګه خپل زوی شرابي کس ته ورکولی شي پوهه نه شوم. یعنې ته خو د هغه یوازینی اولاد وي. زه هم هڅه کوم په همدې ځان پوه کړم تر څو چې هغه پیدا نه کړم ځواب نشم پیدا کولی. بلې ښځې نجیبه موږ ټول بازار ته ځو. ال پاشله شوی چې دونه روخرو. که کار نه لرې ته هم راشه. لږ څه کار لرم. که کار مې خلاص شو بیا زنګ وهم. تاسو ته ښه اشتیا غواړم. ښه نو ولې عاکف ولې مامدوح یا کوم بل کس ونه ټاکل شو؟ په هغه کې داسې څه دي چې ویې ټاکه. ته عاکف څومره پېژنې نجیب خانه؟ ښه یې پېژنم. یعنې ته د هغه پلار پېژنې؟ ویلې و چې یو شرابي سړی و. ځکه چې هغه داسې فکر کوه یوه ورځ به ویښ شي او پوه به شي چې په ژوند کې تر نن ورځې پورې هر څه دروغ وه. ژوند څومره عجیبه دی. ته غواړې څه ووایې؟ ښکاره خبرې وکړه. د عاکف اصلي پلار مارتیوان دی. یعنې چا چې هغه یادښتونه لیکلي دي. البته هغه په دې خبره نه پوهېږي. خو ته څنګه پوهېږې؟ اجازه راکوئ چې درته ویې وایم د عاکف په اړه عملیات هم ما پیل کړل. ښه نو مالکه به چا عاکف ته ورلېږلي وي تا ویلي و مارتیوان مړ شوی. چا وژلی ته پرې پوهېږې؟ هغه ته تر ټولو نږدې دوه کسانو. هغه وخت یې ښایي لاس و پیساګور او بل کس یې هم و پیکاس. زه به دا حالت داسې راواخلم دوی دواړو له بهرنیو ډلو سره معامله وکړه او په خپله ګټه یې پرېکړه وکړه. مارتیوان خو داسې کارونو کې لاس نه وهه. هغه د همداسې کسانو په ضد د جنګېدو لپاره یو سازمان جوړ کړی و. خو د هغه تر ټولو نږدې ملګرو له بهرنیو ډلو سره معامله وکړه او مارتیوان یې خرڅ کړه. بیخي همداسې وشول. کوم څه چې د عاکف د پلار په سر راغلل همدا کار د هغه له نیکو سره هم شوی و. د افسانوي استخباراتو تشکیلات هم د عاکف غوار نیکه جوړ کړي ول. توبه توبه ته ډاډه یې چې زموږ د عاکف په اړه خبرې کوې ها؟ لاړ شه څېړنه وکړه پوه به شې. دا د پیړیو کیسه ده. نن ورځ هم عاکف ته مرکزي رول ورکړل شوی. یعنې هغه وخت هم ځانګړي استخباراتي تشکیلات هم لاس کې نیولي ول. هو کېدای شي تاسې ته هم عجیبه ښکاره شي. د اتحاد پرمختګ په لومړي سر کې هېوادنۍ مینې پر بنسټ ولاړ و. هغوی پکې دننه شول. هغې ډلې په وسیله یې هغه لوی دولت له منځه ویوړ. هغه کار باندې بسنه ونه کړه. ریښې تر نن ورځې پورې په همغه توګه راورسېدلې او په ټولو مهمو ځایونو کې ځای پر ځای شول. یوې ډلې او ادارې ته د دننه کېدلو لپاره هر کار کولی شي. اوس هر څه هر ځای د هغوی په لاس کې دی. هر مهم او حیاتي ځای پوه شوئ که نه؟ که هر ځای کې وای نو بیا ته دلته څه کوې؟ داسې معصومانه خبرې مه کوه. که پردی کس ستا خبرې واوري فکر به وکړي چې هېڅکله دې ډلې ته نه یې دننه نه شوه. مه غوسه کېږه څارنوال صاحب. هر آس خپل مالک ته په کتو منډې وهي. ډېره مننه کوم. هیله کوم اغلې ملکې. راځه زویه پلار دې هم راغلی. راځه وګوره څوک راغلی دي. وای زما زمری زوی راغلی. اوپا راځه زما ښایسته زویه. مه ژاړه زما ګرانه. آفرین. ډېر در پسې خفه شوی وم ګرانه. دا ډېر نیکمرغه دی چې ستا په څېر یو پلار لري. انشاءالله همداسې به وي. زه به ورته یو څه چمتو کړم. مه ژاړه فاتح جانه. مه ژاړه ګرانه. مه ژاړه بس که نو. ته پوهېږې هغه شرابي یو ځلم زه غېږ کې وننیولم او مینه یې رانه کړه. یو ځل یې داسې ناز نه دی راکړی. خو زه ته نه پرېږدم چې زما د ماشومتوب په څېر ژوند ولرې. زویه پلار به دې اوس راشي. حالا میز نه پاڅېږه. سمه ده مورې اوس پاڅېږم. پاڅېږه کمقله. پاڅېږه ورک شه.
دا نو څه دي؟ هره شپه یو شی پخوي. کور کې له دې پرته بل څه نشته، څه وکړم؟ ما ته ځواب مه راکوه، ځواب مه راکوه. وژنم دې. ما نه به قاتل جوړ کړې، ما نه به قاتل جوړ کړې. اوس به دې خوښ شم، زه به دې کار وکړم. تا سره څه کړي؟ څه وکړم؟ خبرې مه کوه، ژبه دې پرې کوم. وژنم دې. خبرې مه کوه، خبرې مه کوه. وژنم دې، وژنم دې. بوی خوشې کړه، ما تښته. وژنم دې هلکه. ودرېږه، ودرېږه. داسې مه وایه. ما تښته، ودرېږه. وتښته. نظم کاکا مه وژغوره. عاقفه زویه څه شوي؟ څه خبره ده زویه؟ پلار مې مور وهي مرسته وکړه، خیر دی. یو کار به وکړو، مه ډارېږه، صبر وکړه. صبر وکړه، اوس به دې خوښ شم. صبر وکړه، صبر وکړه، څه خبره ده؟ یوه شېبه ارامه اوسه. مفته خبرې مه کوه. صبر وکړه، دې کوچني هلک نه څه غواړې باده ده. ته کار مه لره. دا ماته راکړه، له خپل عمر نه لږ وشرمېږه. ورځه، دا کار در سره ښه نه ښکاري. زه به دې خوښ شم. سمه ده زویه، مه ډارېږه، هر څه به ښه شي. ډېر وخت کېږي بیکاره دی، ځکه حساب خراب. مور ته به مې زیان ورسوي، خیر دی، مرسته وکړه. مه ډارېږه، مه ډارېږه، زه هم دلته در سره یم. فاتح ته مې خواړه ورکړل. مننه. ته ښه یې؟ ښه یم، ښه یم. سترګې کې مې څه لاړل. ته ډېر خفه ښکارې عاقفه. بې شرف، رازیل سړي. هره شپه به یې زما مور وهله. هغې به چې هر څه کول ګټه یې نه کوله. ته یې هم وهلې؟ هو، په کبر باندې به یې ډېر وهلم. وروسته به یې ګودام کې غورځولم او هلته به بندي کولم. ډېره تیاره به وه. موږکان به رانه شاوخوا ته تاول. زه به ډېر ډارېدم. نه پوهېدم چې تا دومره دردونه زغملي. اوس هر څه تېر شوي دي. هغه اوس هم ژوندی دی؟ نه، مړ شو. په سیمه کې یو ناظم کاکا و، خدای دې ژوندی لري. هغه را سره مرسته وکړه چې پولیس شم. وګوره، کیدای شي ناظم کاکا به پوهېږي چې ستا اصلي پلار څوک دی. هغه نه دې پوښتنه کړې؟ نه، څو کاله وشول چې د هغه څنګ ته نه یم ورغلی. که غواړې راځه چې ناظم کاکا سره خبرې وکړو. څه نظر لرې؟ ها، سمه ده، لاړ به شو. راځه چې لاړ شو. مشره، تاسې څنګه پوهېدلی چې ثابت په هغې ماڼۍ کې دی؟ کله چې عاقب ثابت ځان سره وړی و، کاغذ ټولوونکی یې لیدلی و. ښه شوه چې وژغورل شوې وروره. ژوندی اوسې. کمشر مې نه وای را رسېدلی. لږ پاتې و چې په مرمۍ یې ویشتلی وای. ښه تورخانه، هله ووایه، دا آراد کوریان د څه لپاره راغلی دی؟ په کوم څه پوه شوې؟ ښکاره ده چې زموږ او د ارمني دولت د نږدېوالي له منځه وړلو لپاره راغلي دي. مشره، اوس چې تاریخ موږ ته یو داسې بېساری فرصت په لاس راکړی، نو اوس خو باید موږ ترې ګټه واخلو که نه؟ دا کار د اوسنۍ ترکیې اداره کوونکو کسانو زړورتیا او هوښیارتیا پورې تړلی ده. ثابته نور نو باید زموږ دا دولت د بل چا په خبرو او یا لمسون باندې خپل ملګري له لاسه ور نه کړي. هو، باید داسې ونه شي. د دیموکراتیک او اقتصادي پلوه باید یو پیاوړی دولت اوسو. د دې لاره هم دا ده چې په سیمه کې موږ دیموکراسي خوره کړو. زموږ هېواد نور وخت نه لري چې په جګړو کې تیر کړي. له دې وروسته هغوی نشي کولی چې د ترور او وژنو سره ملت راوپاروي. د مخکې له وخته زابل سازمان ټول پلانونه او کارونه په اوبو لاهو کوو. په سیمه کې د سولې رهبران شو. می‌خواهید پاسپورت بگیرید؟ حالا شما می‌توانید عریضه خود را از طریق اینترنت یا آنلاین انجام بدهید و نوبت بگیرید. با استفاده از آسان خدمت، ساده و سریع اجرا می‌شود. در شروع شما باید مدارک ذیل را آماده داشته باشید. تذکره تایید شده، عکس رنگه، امضای اسکن شده.
در مرحله اول شما باید به وبسایت رسمی آسان خدمت مراجعه کنید و فرم یا عریضه خود را به طور درست و دقیق خانه‌خوری کنید. این کار را می توانید خودتان شخصاً از طریق آنلاین انجام بدهید. سپس اسکن تذکره، عکس و امضای خود را آپلود کنید. نوع پاسپورتی که می خواهید از لیست انتخاب کنید. فرمی تکمیل شده را پرینت بگیرید. در این مرحله سیستم به شما نوبت می دهد که در کدام تاریخ و ساعت باید به ریاست پاسپورت مراجعه کنید. حالا شما باید تحویلی بانک را از طریق مراجعه مستقیم به افغانستان بانک شهری تانگه انجام بدهید. تحویلی باید طی مدت 8 ساعت کاری انجام شود. در غیر آن نوبت شما باطل خواهد شد. در تاریخ و وقت معین شده با در دست داشتن آویز بانک و دیگر اسناد به ریاست پاسپورت مراجعه کنید. اسناد شما کنترل شده و بعد از تکمیل پروسه بایومتریک کار به اتمام میرسد. بعد از آماده شدن پاسپورت شما می توانید از پستخانه مربوطه پاسپورت خود را دریافت کنید. آسان خدمت، شفافیت، موثریت، نوآوری. در ازیپی حساب کاربری بسازید و از حساب ازیپیتان از هر مکان و در هر زمان با استفاده از اپلیکیشن ازیپی بل صرفه برقتان را پرداخت نمایید. بعد از باز شدن برنامه ازیپی به بخش بل پی بروید. حساب نمبر بل برقتان را بنویسید و دکمه فیچ بل را فشار دهید. مقدار پول صرفه برق، تاریخ و دیگر جزئیات به شکل خودکار ظاهر می شود. بل صرفه برق تادیه شد. خیلی راحت و آسوده. عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. دا د یو ځل بیا په یوې نوې بڼې سره ځه ولاړه شه ما پرېښودې. ولې خلک تا ته نابغه وایي؟ ډېر په ځان باوري شخصیت روزل کېږي. دا کوم رنګ دی؟ ځانګړي توکي کتابچه او قلم د دوی دپاره ځانګړي دي. اطفال نابینا و امنیت و صلح ضرورت داریم. بیرغ څو رنګه دی؟ زرد. د نن ماشوم جمعه سهار 9:05. هغوی ونه غواړي بیا هم او ترکیه به په راتلونکو کلونو کې نړۍ کې یو مهم رول لرونکی هیواد وي. دا نه د منځني ختیځ کومه پروژه ده او نه هم د ځینو په خبره د عثمانیانو بیا راتګ دی. اوس نو امریکا ته، روسیې ته او اسرائیل ته وایو چې که غواړئ چېرته لوبه په لاره واچوئ، لومړی باید له موږ نه پوښتنه وکړئ. دا ځل بخت له موږ سره دی. آخر هم تورخانه، آخر هم داسې وختونه په 1500 کالو کې یا هم 1000 کالو کې یو ځل راځي. پوه شوې؟ موږ چمتو یو چې هره دنده راکړل شي ترسره یې کړو مشره. د رات په اړه مو امنیت ته خبر ورکړی؟ تر اوسه نه. کله چې ملګري د هغه ځای په ډاګه کې بیا به خبر ورکړو. ښاغلی ثابته، د نجیب امیرزی مو په ډاګه که. همدا اوس حرکت وکړه. امر مو په ځای کېږي.
دا همغه سیمه ده چې زه پکې رالوی شوی یم. وګوره دا اپارتمان یو پخوانی کور و. لاندې سیمه کې به موږ فوټبال کوو. اوس هېڅ هم نه دی پاتې. نړۍ بدلېږي عاکفه، بیخي زموږ پسې. هو راځه راځه راځه. ناظم کاکا کور کې دی خورې؟ نه، هغوی 2 کاله مخکې پورته کوڅې ته کډه کړې. ژوندی اوسې مننه. تا نه هم مننه کوم. لرې ځای ته یې کډه نه ده کړې. سمه ده خاوره. مننه کوم. مهرباني وکړه زویه، څوک دې په کار و؟ ترورې زه دې ونه پېژندلم. خو وګوره. ای عاکفه ته څومره لوی شوی. څنګه یې قدرې ته چېرته ورک وي؟ وای 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 څوک راغلی دي څوک راغلی دي. په خیر راغلی زویه. خوشحاله اوسې. راځه ملکې راځه. راځئ دننه راځئ راځئ راځئ. مهرباني. هله راځه نو ملکې. هله راځئ تېر شئ. ښه شوه چې راغلې. له ډېر وخت وروسته ټول یو ځای ناست یو او خواړه خورو. څه وکم ښځې، کار مې ډېر دی. ښاغلیه څه غواړئ؟ اولادونه. زه سکالر کباب غواړم. زه هم ساده دونر غواړم. او تاسې؟ زه هم دونر غواړم. نجیبه ته؟ نجیبه هغه یوازې شوربه بس نه کوي. سمه ده ښاغلیه. څه وشول نجیبه؟ نه کومه خبره نه ده. زه مې یو ځل لاسونه مینځم بېرته راځم. دا څنګه ښه تصادف دی. دلته به د خبرو کولو لپاره کومه ستونزه نه وي. شاوخواته ویروسونه ډېر دي. زما پان خټاکه نه ده. د څه په اړه خبرې کوو؟ آراد کوریان. دا سړی څوک دی؟ له ایډز نه هم یو ګواښونکی ویروس دی. دا هغه انځور دی چې ښوونځی یې پیل کړی و. په ماشومتوب کې ډېر خوږ وي. د دوی له لاسه مې سختې ورځې لیدلې. زما زوی او دی بچې یو ځای شول. بیا بچا نه شوه ټینګولی. شوخ ولغلې نه کېناستل. والله رښتیا دې وویل ناظم کاکا. چېرته چې مدیریت و هلته به موږ وو. حق دې راوبخه ناظم کاکا. زموږ په سر ډېر حق لري. دا څنګه خبره ده زویه؟ ته هم زموږ د زوی په څېر وې. آها کاش پلار د ژوندی وی او ستا د حالت یې لیدلی وی. خیره دی څنګه فکر کې لاړې؟ ناظم کاکا ته یې ووایه. څه راته وایي؟ څه شوې دي که څنګه؟ عاقب غواړي چې تاسو ته یوه خبره وکړي. مهرباني دې وکړې لورې. ناظم کاکا زه په یو څه پوه شوی یم. هغه شرابي سړی زما پلار نه و که نه؟ د عاقب پلار بل څوک دی؟ دا خبره زما په زړه کې وه. زړه مې وشو چې ویې وایم خو بریالی نه شوم. وبخه. استغفرالله داسې خبرې مه کوه ناظم کاکا. هغه شرابي یوه شپه چې ډېر شراب یې څښلي وو راته یې ووایه حسن په نوم کوم کس ورکړی وي. ویلې وکه دا باندې پام وکړې دومره پیسې به درکړم. د پیسو لپاره دا کار کړی. پخوا یې دومره ډېر شراب نه څښل زویه. له پیسو سره بدو لارو ته راغی. بیا یې څښاک او قمار پیل کړل. تا مور ته دې ډېر زیان به رسوم. ناظم کاکا زه خپل پلار څنګه پیدا کولی شم؟ په دې خبره یوازې حسن پوهېدلی شي چې ته یې ورکړی وې. هغه حسن اوس چېرته دی؟ دا د آراد کوریان ویروس. ولې ترکیې ته راغلی؟ دا سړی د ارمني دیاز پاروز دوهمه شمېره کس دی. مخکې له وخته سازمان سره یې کتلې. کوم پلان لري؟ د بیلګې په ډول؟ تر اوسه خو نه پوهېږو. ما درته ویلي وو چې د دې سازمان یوه پښه هېواد نه بهر ده. د هغوی د هېواد پاله او معصومې څېرې ته مه ګوره. دا سړی پېژنې؟ نه. او ته؟ د عاکف په نوم یو پخوانی څارګر دی. یعنې داسې ده. نور په څه پوهېږي؟ اوس پیکاس لپاره کار کوي. یعنې مخکې له وخته سازمان ته. نه پوهېږم ولې هغوی لپاره به ارزښته دی. خو ولې ثابته؟ زه هم په دې نه پوهېږم. د دې هېواد پولیس ته یې ښاغلیه. زه خو پولیس یم. خو ته څه کاری؟ زه هم ستا خدمتګار یم. دا
هغه شرابي له وژل کېده وروسته حسن یو دوه ځلې زما څنګ ته راغلی و. وروسته یو خبر راغی رواني روغتون و که د سپین ږیرو کور و. هلته بستر شوی و. له تا سره خو یې پته وکه نه. خو اوس یې نشم پیدا کولی. همدلته چېرته مې ایښی و اوس نشته. ته مو په زحمت کړی ناظم کاکا. وګوره دا زما کارت دی. بله عاکفه زه لا نن سهار جهان عملیات پیلوي. همدا اوس دفتر ته راشه. سمه ده درځم. چېرته ځئ؟ ما خواړه چمتو کول. بیا به راشو انشاءالله. اوس باید لاړ شو ناظم کاکا. سمه ده بیا هم راشئ. سمه ده راځو انشاءالله. خانو تر اورېدلی دو په خدای په امان زوی جانه هر کله راشي. سمه ده ژوند اوسې زوی. را به شو هر کله راشئ. ورځه ملکې. ته چېرته وې نجیبه؟ شوروا دې یخه شوه. دا دی راغلم ښځې. وراره دونه ډېر خوندور دی. دا رودې شه. ممدوحه همدا اوس ډله راټوله کوي او غونډه لرو. زه هم لږ څه وروسته شوبې ته درځم. اوف بیا هم کار پلاره. څه به کم لورې هغه رزیلان هېڅ غلي نه کیني. دا سړی باید راولي. سند سره یو ځای موږ ته راولي. پلان مو څه دی؟ ګوپمن به د هغه سړي ښځه او اولادونه وتښتوي. دا سړی هره ورځ کتابتون ته ځي. ته هم دا له کتابتون نه راوله. وروسته یې خپله خوښه که خپلې کورنۍ سره مینه لري بیا د هغه سند موږ ته راوړي. یوازې هم دومره هیڅ چا ته زیان نه رسېږي. ښه ده ښه کار دی. همدا اوس به عملیات پیل کړو. ملګرو د ارمني دیاسپاروس کس ترکیې ته راغلی. دا مه هېروئ د خلکو پخوی او بېګناه خبریال وژلی و. خلکو فکر کوم مونږ کړی. البته چې مونږ به ملامته وي. چا چې په هغه خبریال ډز کړی و یو ترک و. د دې خلکو تخنیک ښکاره دی. هر څوک چې ورته ستونزه جوړه کړي د ترک په لاس یې وژني. که پروفیسور وي د شریعت په لاس یې وژني. که کافر وي په مسلمان یې وژني. امر صاحب لیست مو چې له مانه غوښتی و هغه مې چمتو کړ. اجازه مو وبه یې ګورو. ملګرو دوی زموږ هېواد کې مهم ارمني الاصله وګړي دي. د دوی په منځ کې ساینسپوهان خبریالان سوداګر او پروفیسوران شته. یوه شېبه یوه شېبه. اما کوه ډېر ښه وخت کې راغلی. کوم کس را دننه شوی؟ څه وشول؟ خدایه ښه نو ولې دې یوازې پرېښوده؟ هماغسې اړین و. نجو ته ښه یې؟ دغه خپرونه تاسو ته د شفا انارو جوس لخوا وړاندې شوه. د انارو ټولې اوبه شفا کېدی نشي. دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو د کوم ځای نه خپره شوې ده نو دا د درې مورچل چینل څخه هغه شوې. نو که تاسو درې مورچل ولیکئ په یوټیوب کې نو تاسو ته نه راځي. نو د درې مورچل نه چې نور یوټیوبونو دا ویډیو اچولي نو دا دروغ ده او هغو کاپي کړې ده. نو دوستانو که دا لایف هم خوښه شوي او یا دغه ویډیو هم خوښه شوي لایک یې کړئ او کامنټ وکړئ تر څو چې تاسو پوښتنې لرئ هم کولی شئ. نو په الله تعالی سپارم. خدای په امان. چکر جمعه مازدیګر 4 او 5 دقیقې. یو دوستانو پوښتنې کړې نو
د خاص څه پوښتنې نشته پوښتنه نو ستاسو زه به تاسو پرېږدم بابای چاو